الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمو أساس الدرس سيدنا وإمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بارك شروع چې تیر درس کې دا غنه سب موږ ذکر کې د والدینو می د بلارنو می لقب اسم کنیه سبز عجيبه صفات داغه د حیا صفات څو زنانه کړي وي څومره نارینه اولاد څومره زنانه داغه عجيبه صفات مدا ذکر کړه چې بیعت کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم به چر د اندام نه دی وړي د الله نه سوا بل چاله سجده نه کړي، شراب نه دي سکلي زنه نه کړي، ونه دا ارمان کړي لري. تفسیری دا بیان شو به د ایمان تذکره وشوله چې خوب کې ورته چې आवाज وږي چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شوی ایمان پیراوړه. د دین ورسره به رسول الله د لورینی هغه د عتبه او عتبه په نکاح کې وی شکله سورې لهب نازل شو، نو ابو لهب غزمنه له ویلې چې دا طلاق کوي، هغه طلاق شو. سخت خبره رسول الله نو وکړه، الله به یزمره مسلط کې. عثمان ابن عفان په دې وخت کې دا زنانه په نکاح باندې کړه رقیه، او به هجرت وکړه د حبشه په طرف باندې. دغه نو ورسره به شکل دا بشه ورتل، نو هغه د دریاب نه تیر شي او چاته سي आवाज خور کړه چې مکی ولا ایمان راوړې دی چې بیرته رااله، نو په امر کې را داخل شو. خبره بالعکس وا یو وخت د پاره به قید شلاړو مدینه منوره به دا مهاجر شو. د بدر واقعه مو ذکر کړه، د احد مو ذکر کړه، صلح الحدیبی پاږي کې به د بعض روافض اعتراضونه په عبد الله ابن عمر چې عثمان دا کار نه کړو، دا کار نه کړو، دغه تفصیلی جوابات تقریبا زر وکان یا نه سو کان یا نه سو شپېته او سل اسونه لزر درهم چې 10 کروڑ روپۍ جوړیږي. د تبوک په غزا کې مجاهدونو باندې خرج کړه. ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عثمان کته هیڅ عمل ونه کې د دین ورسته سره پر دغه کافر الله بر جنت ته داخل کی کیسه عملو کې مزیدار او د عمل انسان له بکار د شوی کی. دا خبره به ذکر شو چې انسان جنت ته داخليږي په کوم اسباب باندې. دغه تفصیلی مسله ذکر شو، انفاق په مجاهدینو باندې، ایمان او منځ کې خشوع، د فرش حفاظت او به دې مجلس لړ کېدل او د وادي پابندي او د امانت لحاظ او د منځ حفاظت، خلق له خیر ورکول، د قران او سنت قانون لاندې ژوند تیرول، شکل د الله او د الله د رسول د حکم برابر جوړول، مسلمانانو باندې بدنام نه لګول، د مسلمانانو مابین کې جداین را وصله، د مصیبت په وخت کې صبر، د نعمت په وخت کې شکر، د خلکو بجلون کې استامینه، د گاونډي لحاظ، دروغ نه ځان ساتل، د حلال رزق کوشش، د شکی او د تهمت د ځان لري کېدل، معاملې کې نرمي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر، او پریوته شړې روچتول، بیکار لکار پیدا کول، او د خپل شر د خلکو نه بندول. دا تفسیری تشریح او بیان شول. د عثمان رضی الله عنه بعض عجیب صفات نور چې انسان د بدنت باندې تشریح کې عمل کې راولي. یو صفت پکې دا چې د قران سره دې تمینه وا. ابو عبید فرمای عبد الله بن مسعود دا خبره ذکر کړې ده چې کله یو سړی وغواړي چې د الله بزما سره مینه یو کبنی وي، د خپل مینه د قران سره وګوره چې د چا مینه د قران سره ته پوهه بده باندې چې رب العالمین د انسان سره مینه ده، چې د چا مینه د قران سره نه زمونږ الله سره مینه نشته. عجیب مینه د عثمان د الله د مینه تذکرہ موږ ویلو، قیام الليل او قران او منذ ذکر د الله نمونه یادول، د الله په وړاندې د زړه دی قیدی غونډه تړل، الله له وخت ورکول، د الله د اولیاء سره ناسته، د رسول الله تابعداري، د خلق سره د الله لپاره ورانه جوړه، د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکول، خاص کر هغه کارونه کول چې دغه مخکې يحب او ټکی ذکر شوی، جهاد کول، د امانت لحاظ، د وادي پابندي، دروغ نه ځان ساتل. د دې وجه حدیث کې مرزي رسول الله فرمایي، او دا خبر ابو عثمان بن عفان بار بار کوله چې خیرکم بتاسو کې بهترین اق انسان دی چې قران زکه او به بل تشریح بیان کی. کله به دا خبره کوله و اسم ملګرو قسم د زونه چرته صفاوي، نو اچ چرته موږ د قران نه ماړی شي بنوي. دا تجربه سره ثابت ده. 50 پته کلو په انسان باندې درشوي چرته به قران خلاص کړي نه، د دنیا اخبارونه او خبرونه او دا ټول بګوري، د غب شپ کتابونه بګوري،
خو کدا دې ورته ویلې چې لکه د قران تلاوت وکاو دا یو پاره تلاوت دی وکړي شنو ایسه د قیدیږي د زړه ګندره د زړه ګنده کېدل هغه په ځای اختلاط او په ځای خوراکونو په ځای خوبونو باندې ګناه کولو باندې ځای خنداګانو باندې راځي بدعت باندې تصویر استلو صفای منګو په دې خبره باندې راځي سره د الله نه دعا وغواړي مجاهده وکي مسكين باندې خرچو کې د یتیم بسر باندې لاس راکاږي جنازه کې مرخه والی د مریضانو ته پوښتنه وکي قبرستان لکه لاړ شي باندې د دعا باندې ځنکدن ونه انسان لزان ورسي قران نه بسړي هغه وخت کې برخمن کیږي چې د غړي صفای د الله رضا او د تقوا په نیت باندې کې نستلی د الله عظمت په ځړي کې د قران عظمت دنیا پرستی ان شاء الله غرزولي او د قشن خواهش پرستی قوي ایمانونه پکې صفا زړه پکې قوي عزم مضبوط یقین صبر او قوي اراده بدعت نزان ساتل تکبر نزان ساتل ګنا نزان ساتل ضعف ایمان نزان ساتل تحقیق ول په مسله کې ارزه کې د عقل پیش نه کوله دازلی په دې اندازه باندې صفو چې ورځ په حرم کې وناسو د مقام ابراهيم کې په ویتر باندې ودرېدو یو رکعت ویتر شروع کړ د ماخوسن د منځنه وروسته چې ترڅو پورې سبا مولا اذان کو د ټول قران کریم به اخلاص کی عجیب انسان دا زمانه رب العالمین د سراته وکړه نو سوال پیدا ورته چې دینه خدا معلومه شو چې سړی په بشپا باندې ختم کولی شي بینی و غیره نه دا ټول ناروا دي نو عثمان ابن عفان دا کار ولې کړی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درو ورځې مخکې چې قران ختم کېدا او په پویم نشو حدیث مسلم کې افطار غلې نه او دل دربه شپه کې ویلي دي ته ویل شي کرامت اته په دې عمر کې الله برکت واچو ابن حجر اسقلانی چې فتح الباری مالک دی هغه د امام بخاری شارح دی هغه فرمایي وېزد امام بخاری کتاب په درو ورځې کې خلاصون سره د علم نه موږ تاسو یو رساله نشو خلاصولې شیخ الاسلام ابن تیمیه 15 کاله عمر دی لیکن چې کله انسان دغه د عمر تقسیمو کې دغه تصنیف ونه په ارش په باندې سلوي خو ورقه راځي قط نظر د ماشوم توبنه د جهاد نو د زندان نه او داوود علیه السلام رب العالمین دا توفیق ورکړی او چې کله به اسبان جن تړلو نو ټول زبر باغ تلاوت دعاګانې به کې مزیداري نو د رب العالمین دی عمر کې برکت اچو ځکه نه دا کار کېدلو بل سړی په دمن خپل ځان نشي قیاسولای چې قارم مارم په وجه کې راځم کې جلګه شبینه کو پلان نه کدا چرته خیر وي الله رسول موږ له تشریح کړي او د قشن صحابه به دا کار کړي دي خلکو نه دا صادر دي په دې طریقه دي عجیب مسله وا یو عجیب صفت بده کې دا و چې خپل به ویلې وی چې کله قران کریم زه په ورس کې ونه ګورم یمال د الله نه حیا راځي دا زمونږ الله یو پیغام دې شمول راغلی انسان چې کله دې کې نظر باندې کې ودل حیا پکار ده حیا سړی له بدی راځي او شوقي هغه آیتونه او حدیث او اثر راجمه کې چې هغه د قران د برکت برکې نو ایسه مستامینه د قران سره راشي حیا د امنه د حرام او د خراب شي نظام بندول کیسه اخلاق پسند کې پیدا کول د قران سنت آیتونه مطالعه کول د الله په انعاماتو کې سوچ کول او د خپل تقصیراتو کې سوچ کول اخلاص پسند کې پیدا کول اکرام رضی الله عنه قران وکړو سترګونه به وښ کې لاړې بعد دغه نه به د شینې پر یو ځکه و به جوړل به هاذا کلام ربي دا خو ما د رب پیغام د شمال را کړل منشور دی دا نو دبم دا ویل شمال حیا راځي خبر جو کله قیدی کې نو زنانه ویل چې ګوره دا په یو آیات کې یا په یو رکعت کې قران کریم ختمه د دینه دا خبره معلومه شو چې یو رکعت وتر او د قشن 3 رکعات او 15 رکعات او رکعات او 9 رکعات دا ټول راغلي د یو رکعت وتر باره کې تقریبا د سلويختو په اندازه باندې احادیث د رسول الله راغلي دي سنت طریقه را چې په کومه طریقه باندې انسان عمل کوي لیکن د سستو د وجه نه بسړې د تمایل نه کوي بلکې د سنت باندې راځه دا که تاسو قتل کوي یو قریب قتل کوي او دا خبره په خپل کوله چې دنیا کې مې د درې کارونه ډېر خوښ راځي یو دا چې کوم انسان بربند غل جامع برابر کوم چې کوم انسان وګي غره پر خرچه برابر کوم د قران تلاوت وکم به ویلې وې ملګرو دا څلور کارونه خلک د شعادي غني خوشما پنځ باندې دا فرض او واجب دي ضروری دي د نیکانو سره ناس خلک معمولی غني بلکې بوجي غني وېسما پنځ باندې دا فرض زکه د غوینه انوارات راوځي ستاسو نور باندې منور کیږي د مریضانو ته پوښ خلک د شعادي غني خوځي ضروری غنم بلکې امر دی بده کې د قران تلاوت خلک د ثواب پنځ باندې وي خوځي ضروری غنم او قبرستان لدا تک خلک د شهادي غني خو لیکن زما په نسبت باندې دا ډیر ضروری دی وجه دا ده یو بسړي د اخرت راځي شي او بل د پټولو منظرونه کې خطرناک منظر دی کستا سرمن په وجه کې چیرته استلګي هغه کې بدومره زور او طاقت نه یو سختي او دهشت بني لګوري قبر کې عثمان بن عفان بدل ډیر شړل ما چته اور ته پوښتنه کې شي عثمان بن عفان دا کار ته ولي کوي
د جنت او جهنم تذکرہ نه کیږي جاړه دي چې جاړه ودا اولنې سرحد دي دلته کامیابی ورسره ځونه کې بنا کامیابی او ناکامی کامله کله به دا خبره کوله چې هیڅ ما ملګرو ستاسو سره چې دا څوک حسد کوي وې د دې سړي لپاره دغه سزا بس چې 40 غنټې په غمونو کې اخته حسد ولې داخله کوي د الله په انعامات باندې سړی بخلو کې د خلکو نه خدمت غواړي د خپل شهرت غواړي د الله په تقدیر باندې ترازونه ابن قیم فرمایي چې تقوا سړی خپل کې او د قشن روجي ونی شي اخلاص تعوذ د صورتونه د جانب مقابل حسدګر سره نیکی کول احسان کول خپل سره د هغه مقابله نه فارغ غنل اخلاص صدقه الله به استاد حفاظت وکړي دویمه ویلې و انسان چې د شپې کوم عمل وکړي نیک عمل وکړي که بد عمل وکړي الله سبب دې بدل منی او صادر اچو دی مرفوع حدیث کې راغلی دی ته کوي ما څوک ویني لیکن رب العالمین تاریخ خلق راکاره کی او کله به دا ویل چې یو بادشاہ باندې وکړ کیږي هغه قرآن باندې نه کیږي څه مطلب یو سړی په وجه کې قرآن بیانې خو لیکن زور سره نشته بل طرف بادشاہ هغه خلکو باندې بزور ادا شي منی نو کوم یو کې زور زیات دی ځکه بادشاہ تایید کې راغی هغه مسله د تایید کې ودرېدل او کله به دا ویل چې لکه دې پنځو شي نه یره پکار ده یو د عمل د بربادۍ نه یره پکار ده چې دا الله را رد نکي د کرام الکاتبین نه یره پکار ده ملک الموت نه یره پکار ده د ابلیس نه یره پکار ده چې من ګډ وډ نکي او د قشن د دنیا نه یره پکار ده چې دا من خراب نکي او دا خبره به کوله چې کله یو انسان ګناه وکړي رب العالمین ورته برېژړه باندې داغ لګي او چې کله دانی کارونه کې الله به دې کې ایس نورانیت پیدا کړي به ویلې دا الله کارونه کوي کې الله سواله ور باندې راشي دا علي نو چې کله څوک ته پوښتنه کوي د مسلې باره کې ایس د علم ځای کېږي د قران او سنت ولادي چې هغه پوښتنه کوي د علماونه دې مسائل باره کې دویم چې انسان په خپل علم باندې عمل نه کوي نو دې علم پیدا سره سفیان ابن عینه به ویلې وی چې ورس ما د خروغ غندې او د شپه مې جاهلانو نه په دې علم باندې اسمات څه کم از کم چې موږ بر علم کې انقلاب هم باندې راشي بیا به دا ولې چې څوک چاله کړی ور کې وسړي هغه عمل کړي ولې دا رای به است برباد شي د خلکو د کیره یو پیدا اخصل بکار دی او دا خبره به ذکر کوله چې اسلحه استعمال کې کنه هغه تخریبيږي دا به ویل چې لکه جمعات استعمال کې منځونه به کوي کنه دا هم د زوال سره مخامخ شره فریب وځي او به دا خبره هم کوله چې قران کریم تلاوت کوي اجي ځان سره ساتي ما کې ندم زړیږي او به ویل چې لکه دا مالونه خرج کوي کنه دا به ګوره پناه کړی شي ختم بشي چې خرج مې کړي کې عزت ته مال دې ګټه ده او دا خبره به کوله چې سورلی استعمال کې کنه دام ځای کېږي او نه هم به د شویلې چې کله انسان د زهد خبرې کوي او بده کې دنه زهد نه وي دا ګوره منافقت کې واقع دی دا ډېر خطرناک خبره ده لسم به ویلې چې کله په انسان باندې ډېر عمر تیر شي او د آخرت لپاره دا به ځان له تیارې ونی کې وي دا سره برباد شي او دا حقیقت دی چې برباد شو او خیر انسان محمد رسول الله فرمایي حق سره دی چې د آخرت لپاره دا ځان له تکارو کې بده دنیا کې مرګ آیات اذن فضیلت واجب فضیلت دا دی عبد الله ابن ابي سرح دا محمد رسول الله کاتب او صاحب خو پرېدا عیسی به اخر وخت کې مرتد نبی صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړ نو ویل ابن اخطر یا خطل اکرما مقیاس عبد الله ابن ابي سرح دا ټول قتل کړي نو عمار او دقشن سعید ابن حارث او هغه ابن اخطل یا خطل قتل کړي او اکرما رضی الله عنه ترغه ایمان راوړو رسول الله ورته عجیب مرحبا ویلي او دغه عبد الله ابن ابي سر چې ودار عثمان ابن عفان په کور کې کېناستو چې کله ورته راوښو سلام ور باندې واچلو رسول الله ته مخواړو به په دې بل طرف ورته راتاو کې به ته مخواړو به په دې بل طرف باندې مخ راتاو کې به ته مخواړو خو اخر هغه ورته مخابخ راغی نبی صلی الله علیه وسلم د مجبوریت په اساس باندې لاس ورکړي بیعت وسره وکي چې کله لاړو ملګرو لوي چې کله دې شنه مامه خواړو نو ولې تاسو د په سر باندې نوالو به دورا بعضی ملګرو ویل چې رسول الله موږ له دې اشاره کړو چې موږ ته راکښتلې وې د نبی د شان دا خبره نه شغله خلکو له اشاره وی تاسو ما بر حرکت باندې نه پوي دی معنا دا د بدی بیان ول رسول الله چې کوم سړی د نبی صلی الله علیه وسلم په ذات باندې برید وکي او کنزل ورته وکي هغه اهل عیا الله نو کچیر ته رسول الله ژوندې واغه ماف کول د خپل طریقه د لکدل عبد الله ابن ابي سرح چې ماف کې خو کچیر ته مړ دی وفات د نبی صلی الله علیه وسلم اوس چا کنزل وکړنو د اسلام فتوا دار چې هغه سروال بکار دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې کتاب لیکل دی الصارم المسلول على شاتم الرسول چې کوم سره محمد رسول الله کنزلو کې دغه گزار پکار دی ذکر ټول مسلمانانو د امن طلب کول اجازه وختل دا ګران کار دی چې رسول الله به عزت کړي دا ته معلومه شو او به د عثمان ابن عفان د فضیلت معلوم شو چې داغه په دې کور کې رسول الله د امن ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي
وی رقیه نه پنیکا کوي ولینا رقیه ورته پنیکا ورکړه عمر ابن خطاب ورته ویل چې عثمان زما تعالی خپل لور درکم حفصه دا په پنیکا باندې کا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل جلی ورته ورکو دا خو کندره اما قوا شرکه ورته ورکړه رقیه رضی الله تعالی عنها او حفصه باندې محمد رسول الله خپل ځان لجرګه وکړه د فضیلت او عجیب فضیلت ده عجیب مسله دا چې کله څلورم کال د هجرت شو نو عبد الله ابن عثمان مرشد چې د عثمان رضی الله عنه بچو نهم کال چې کله شولو ام کلثوم دا به وفات شو رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم چې بیرغ دغه تعظیم وکړه او ډېر انتهایی خفمو ودا د قبر په غاړه باندې ناس رسول الله وکړ روانه وي دلیل به دې چې دا په لږه سړی شفقت لري او د نبی رسول سره دا منافی نه ده وی وی هغه انسان په قبر لکه تکیږي چې هغه بیګاره چې خپل اهل سره هم بسترینه ده کړي عثمان ابن عفان دی وخت کې د خپل وینځ سره هم بستری کړي ونه ابو طلحه دا نور ملګری ښکته شو څه مطلب ستا خزم مړه د دوه کجري وکړي سره د شپې هم بستری کړي ده نو ته د حق نه لړې چې په دې مقام کې د خپل خزم د قبر لوس پاره بل سړی به ښکته کیږي هغه که پردیس سړی ولی نه دا اسلام فیصله ده خو لیکن اکثر خلک غفلت کې واقع دي هغه هم صرف د کپل لګوتی وروړي لاندې به کېږي وی چې کله دې د ورکته کړه نو ډېر انتهایی هم شړل عثمان ابن عفان په لار باندې روان ډېر خپاو نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې عثمان ولې خپای وی وجه دا چې دیږي کې زما بیبي مړ شو وی ته ارمان که زما چرته بل لوري نه مې بدن تعالی ما په نکاح در کړې وي دوه خبرې ته معلومې شوې یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د جاهلیت والا باندې رد وکړي چې لکه داس پیر سړی دل سم د خور لور ورکو یو ورکړم مړ شو اوس بل څنګه ورکو یا دا کون دی او بل تی بدپاری رشوا او د نبی صلی الله علیه وسلم د عثمان بن عفان سره ځای مینا او دا خبره ته معلومه شو چې زنانه له خلک کفن ورکینو په پینځو کپړو کې په خلاف د نارینه په هغه کې دریم کاپی دی د دې وجنه دا خبره ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې څلور روایت راوړي دی ابو داود کې 15 روایت په دې باب کې نه فضیلت الشیخ المحدث الكبير امام محمد ناصر الدین البانی سے قائل نه دی اگر کډیر لوی امام دی خو بلکې په دې ځای کې ساوه شوی دی او موږ هم د خلکو لوي چې د امام سے موږ رواني کو په اعتبار د دلیل سره البانی اوچت محدث دی لیکن هغه چې دا خبره کړې چې د نارینه او د زنانه د کفن فرق نشته دا خبره د شیخ محمد ناصر الدین البانی کمزوري بلکې نارینه لپاره درې زنانه لپاره څلور شاغ امام ابو داود او د قشن ابن حجر اسقلانی تشریح کړی دا ای واجب فضیلت داري ابو موسی شریف فرمایي چې محمد رسول الله به باقي کینو بندګي کوله د الله ځان سره می ویلي چې نن د څوکیداری او پیرا زکوم ابو بکر رضی الله راغی و مال عزت ان ورزم اجازه می طلب کړه وی ویل اجازه ورکړه ورته چې جنت باندې تعالی زیره لري عمر ابن خطاب راغی اجازه طلب کړه نبی صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورته چې جنت باندې تعالی زیره لري عثمان ابن عفان چې کله راغی ورته ویل چې اجازه ورته تعالی په جنت باندې زیره ده خطبه یو فتنه باندې اخته کیږي سید ابن مصعب فرمایي ابو موسی اشعری نقل کړي وی نبی صلی الله علیه وسلم د شیولستی په غاړه باندې نسو چې د اکریم مبارک جوړندې کړي وي په دې یو طرف باندې ابوبکر کې نسو په دې بل طرف باندې عمر کې نسو بل جنو عثمان ابن عفان ورته مخامخ کې نسو نو سید ابن مصعب فرمایي وی دینه موږ دا خبره معلومه کړه چې اول به رسول الله زی دغه نه ورسره به ابوبکر زی به ورسره عمر زی دغه نه ورسره به عثمان ابن عفان د فضیلت او عجیب فضیلت چې په دې کې راځي مشه د جنت د زیره حدیث کې دام راځي وېدا په سر باندې دشمن او صادر اچولو په دلار باندې روانو ملګرو لوي وېدا سړی چې دا په فتنه کې شي شهید کیږي با یو ملګری فرمایي وېزه په شوار علم چلان دي خوره موقع د صادر په ځای باندې اچولو عثمان ابن عفان ما ورته وېدا سړی وې آو نبی صلی الله علیه وسلم ته ګور د شهید لقب ورکړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي ومال یو چې ملګری دعوت کا و عثمان ابن عفان ما را دعوت کې د رسول الله سره نږدې کې نسو وېدارن کې بدل شو شي شړا غونډه وراله ماته پښتنو کړ چې دا څه مسله د رسول الله نه ودا خبره ورته وکړه چې تا باندې به فتنه راځي داخله بستانه کمیس وباسي منه د دین ته بکلک ودرېږي بده کې او شهید کېږي په دې ودا شړې بده وکړه شربه تم له بده باندې استقامت راکا والله المستعان ابو موسی شریف دا خبره کړې و عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله په یوځای کې زما په کټ کې پروتو او د زنانه زما صدر په ځای باندې راچولې شړې په کور کې زنانه صدر په ځای باندې راچولې شي دا څه نقصان او شرم خبره نه ده داورون مبارک دا پونډې راکاروا ابو بکر رضی الله عنه راغی مسیناستو عمر رضی الله عنه راغی مسیناستو خو شکل عثمان ابن عفان راغی ځانه برابر کی وی چې لاړ ما ورته یا رسول الله دا ولی وی زه ول حیا ونکم د اق چانه چې ملک دغه حیا کوي یا دا ډېر حیا نه کوي دې چې د مسلې پر راغلی خو کسمه دا حالات وی نو دا به د حیا د وجنه ایستغه مسله سواز منه حل نکي طلب به نکي اې دی وجنه علماء دا لیکلي دا چې داورون عورت دی کنه دی
نو باز علماء لیکلي چې دا عورت نه وجه دا و چې د خیبر په غزا کې محمد رسول الله د سیدار لوش کړو او دا قسم په دې حدیث استدلال کوي جواب دار چې د خیبر په غزا کې حالت اضطراري او غیر اختیاري هغه ته کشوي او دلته چې دا کوم روایت عائشہ ذکر کړی دی نو راوی فرمایي چې کله وروند او کله وي پونډي دې جن استدلال صحیح کېږي نه نو عجيبه مسله دې ذکر کړه نبی صلی الله علیه وسلم خوب مولیدو یو نیک سره مرشي به ابو بکر یو شي به عمر یو ځکه شي به عثمان ملګرو ویل چې دا بچو کی اما خو چې نبی صلی الله علیه وسلم اول لاړو ځکه نیک انسانو به ابو بکر لاړو به عمر لاړو لکه نور څه به عثمان ابن عفان راغی دا خبرم به بار دی دلیل به دی باندې چې دا جنتی صحابي دی څوک چې ورسره بغض کوي دا ناروا ده کوم انسان شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې علی رضی الله عنه په ابو بکر او عمر باندې بهتر غني ودا سره د اهل سنت والجماعت نه بار وته دي او چې کوم سره علي بن ابي طالب او عثمان بن عفان باندې محترم غني ودا خطا شوی دی لیکن د اهل سنت والجماعت د بار نه دی خو لیکن دا چې دا درې وړو مقدم دي او چې په نسبت سره علي بن ابي طالب لا د دې وجه دي شیو د عقیده در وافزو سقيفه د بنو ساعده کې چې ابو بکر سره بیعت شو نو دوی سوې به د زمکه په سر باندې په ټولو جهانونو کې بدترین ځای چې د هغه حق زره چې ابو بکر سره بیعت شوی دی د زمکه رب العالمین جهنم له غرزي ځکه د حق د علي بن ابي طالب او د ابو بکر وزن لغسم کې نو موږ جواب کو چې د زمکه په سر باندې بهترین ځای سقيفه د بني ساعده لري چې په دې ځای کې د ابو بکر سره بیعت شوی دی او علي سره په خپل بیعت کړی دی علي رضی الله عنه ویلي و ابو بکر زمون په دین کې مشر دی نو په دنیا کې څنګه زمونږ مشر نه دی دویمه د دې شیور واپس د عقیده را چې مونږ کې دغه نور اسکار کې اللهم لعن الاول والاخر یلا ابو بکر او عمر باندې لعنت وایا نو تاسو چې دا خبره کوي څنګه تاسو دا خبره ذکر کوي چې علي پر مقدم دي تاسو په خپل د صحابه دشمنانه دریمه زمون غوندي عادي سړی هغه په امانت کې خیانت نه کوي نو بیا صحابه دي هغه څنګه خیانت وکي او څلورم عثمان بن علي بن ابي طالب دا خو اسد الله زمریو څنګه دا زمری دي چې خلک د حق طلب کوي او دا سنوي نو حاصل دا چې دا صحابه کرام ټول جنتین دي د رسول الله بشور سره موږ تاسو به مشر ابو بکر دریم مشر عمر بن الخطاب څلورم مشر عثمان بن عفان به علي بن ابي طالب مشهلو مجرد نور دي او موږ تاسو د اهل سنت والجماعت د عقیده را چې څومره صحابه کرام دي دا ټول جنتین دي د ټول نه الله رب العزت راضي دي او الله رب العزت موږ تاسو ټول د محمد رسول الله ملګرو تابعداري نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین